د پاکستان د حقاني مدرسې ښوونکي وایي موږ ویاړو چې زموږ زده کوونکي پر افغانستان واکمن دي. یوې امریکایي رسنۍ د پاکستان د حقاني مدرسې د چارواکو له خولې لیکلي دي چې د مدرسې ښوونکي په دې ویاړي چې زده کوونکي د افغانستان اوسني واکمنان دي. د حقاني مدرسې چارواکي په دې باور دي چې طالبان به په افغانستان کې د 1990 لسیزې تېروتنې تکرار نه کړي. په پاکستان کې د حقاني مدرسې مرستیال رشید الحق سمیع د پنجشنبې په ورځ نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې دوی د طالبانو په حکومت کې په لوړو پوستونو کې د خپلو زده کوونکو په شتون ویاړي. هغه د ښځو د حقونو د پیژندلو او د نجونو او ښځو زده کړې حق ته په اشاره سره وویل چې طالبانو په کابل کې ثابته کړه چې د پخوا په شان غلط نه دي. د حقاني مدرسې مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان د عدلیې، اوبو او برېښنا وزیران، یو شمېر والیان، نظامي قومندانان او قاضیان هم له حقاني مدرسې فارغ شوي دي.